قدرمن لیدونکو السلام علیکم. د نن ورځې مهمو او تازه لنډو خبرونو ته مو رابولم. غزني د غزني ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې یوه ښځه د خپلې خسرګنۍ لخوا تر وهلو وروسته سوځول شوې او بیا مړه شوې ده. جاپاني چارواکي وایي د دوی د قرنطین شوي کښتۍ په کورونا اخته سورلیو شمېر له 350 وخت. دوی وایي دا کښتۍ د جاپان په ساحلونو ولاړه ده او قرنطین شوی او پکې د اخته کسانو له لوري وایرس څو نورې سورلۍ هم نیولې دي. د امریکا د الرژۍ او انتاني ناروغیو د ملي انسټیټیوټ رئیس انتوني فوچي تېره ورځ نړیوالو رسنیو ته ویلي په کورونا وایرس په اخته شویو کسانو کې 40 امریکایان هم شامل دي. ټاکنو کمیسیون د ټاکنو کمیسیون نن دوشنبه ویلي چې تر راتلونکي 3 یا 4 ورځو به د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي پایلې اعلان کړي. دغه کمیسیون غړی محمد حنیف دانشیار زیاتوي په ځینو ولایتونو کې د بیا شمېرنې بهیر بشپړ شوی او ښایي دغه بهیر د نن ورځې تر پایه په ټولو ولایتونو کې بشپړ شي. چین د روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 4 ساعتونو کې د یاد هیواد په بېلابېلو برخو کې د کورونا وایرس له امله 150 تنه مړه شوي دي چې په دې سره د مړو شمیر 1171 کسانو ته لوړه شوې. دغه راز په چین کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 8548 تنو ته رسیدلی چې د 10644 تنو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. سرور دانش د افغانستان د ولسمشرۍ دویم مرستیال سرور دانش د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو پر سر د هوکړې هرکلی کړی او ویلي دي هیله مند دی چې دا هوکړه به د سولې په اړه مخامخ خبرو ته لار برابره کړي. دفاع وزیر افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو له ادعا وروسته د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د ملي اردو یوې چورلکې د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه MD 510 چورلکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزو له کبله بیړنۍ ناستې ته مجبوره شوې او سمدستي پیاده سیمه کې ښکته شوې ده. پاکستان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې هیواد د افغانستان سولې پروسه کې هر ډول اسانتیاوې برابروي. نوموړي دغه څرګندونې د سلواغې 25مه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو 40 کلونو مودې پورې د کېدو په مناسبت جوړه شوې وه نړیوال کنفرانس ته وکړې. لغمان د لغمان د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ او د مالدارۍ د ملي پروګرام لارې د کب روزنې 40 نوي فارمونه جوړیږي. د لغمان د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ رئیس محمد جمیل خوشحال وایي د کب روزنې په یادو 40 نوي جوړېدونکو فارمونه به په ټولو کې 19 میلیونه او 340,000 افغانۍ لګښت وشي. منظور پښتین د ډیره اسماعیل خان په سیمه کې د محکمې له پریکړې وروسته هم په زندان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د پاتې کېدلو په اړه پاکستاني ریاست هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین وکیل سید اختر وایي چې په منظور پښتین په ټولو مقدمو کې محکمې ضمانت منلی خو د عدالت د حکم سره یې منظور پښتین لا هم په زندان کې اچولی دی. عبدالله د ګډ حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون نهایي شوی دی. هغه زیاته کړه د سولې تړون لاسلیک د طالبانو له لوري د 2 ورځو لپاره د جګړې تشدد له کمولو سره مشروط دی. د عبدالله په وینا د تاوتریخوالي کمولو سربیره به هم ښایي ځینې پیښې وشي. اجرایي رئیس زیاتوي چې دا د طالبانو لپاره یو ښه فرصت دی ترڅو وښیي دوی هم په هیواد کې سوله او کراري غواړي. طالبان راپورونه بیا وایي چې طالبان د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې یو نظامي چورلکه ویشتلې او راپرځولې ده. طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دغه چورلکه د یادې ولسوالۍ اړوند د سپینې قرارګاه سیمه کې ویشتلې ده. احمدي په پیښه کې د اوښتو زیانونو په هکله څه نه دي ویلي خو زیاته کړې ده چې په هکله به یې نور جزئیات وروسته خپاره کړي. دولتي چارواکي تر دې مهاله په دې تړاو کوم سپیناوی نه دی ورکړی. ولسي جرګه په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي عبدالرؤف شپون ولسونو سره د ناستو پر مهال دا ځل د دې ولایت له زندانه لیدنه کړې ده او د بندیانو ستونزې له نږدې اورېدلې دي. عبدالرؤف شپون د ولسي جرګې د ژمنیو په رخصتیو کې د 2 ورځو راهیسې په ننګرهار کې د ولسونو سره کینی او د دوی ستونزې له نږدې اوري. نوموړی وایي د خلکو له پرله پسې شکایتونو وروسته له زندانیانو سره کتلې دي او د هغوی ستونزې له نږدې اورېدلې دي.
قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو خبرونو څخه ځان خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ له توجه مو نړۍ مننه تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم